دولتي عسکرو بغلان کې یو جومات په توپونو ویشتلی. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې دولتي عسکرو په توپچي ډزو کې یو جومات شهید کړی. دا پیښه 3 ورځې وړاندې د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ په زهرابي کلي کې رامنځته شوې، چې له امله یې د ملا نصرو په نوم یو جومات په بشپړه توګه نړېدلی دی. د سیمې خلک او طالبان وایي وړمه ورځ دولتي عسکرو په زهرابي کلي کې د هوان توغندیو سخت بریدونه کړي. 12 هوانونه د ملا نصرو په جومات لګېدلي، چې جومات یې په شهادت رسېدلی او سیمه کې سخته ویره خپره شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې دولتي عسکر د جومات په توپونو او هوانونو ولي، بلکې تر دې وړاندې هم د هیواد په مختلفو ولایتونو کې لسګونه جوماتونه د توغندیو او الوتکو له لارې بمبار کړي دي. تېره اونۍ هم د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ کې دولتي عسکرو په لمونځ کوونکو یو ډک جومات په توپونو وویشتل، چې له امله یې 15 تنه لمونځ کوونکي شهیدان او 9 نور ټپیان شول. زلمی خالد، خپلواک تلویزیون.